علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندرونو وطنونه خاوره بچیان لري او هغه بچیان بیا د خپل مور چې هغه خاوره د وطن دی او د خپل پلار چې هغه ملت دی او قام دی خدمت کوي، شپه او ورځ هغې دپاره ځان سبا کوي، ځان خاورې کوي او شپه او ورځ هغې دپاره سبا کوي او تر څو د سیالانو سیال شي، تر څوک ورباندې غصب ونه کړي، اشغال یې نه کړي، څوک ورته سپک نظر ونه کړي. د خپل ملت او خاورې سره خیانت کول لکه د مور او پلار سره خیانت کول دي. چا چې خیانت کړی دی خدای پاک په دې نړۍ کې هم شرمولی دي او د مرګ نه وروسته یې نوم تر زرونو کالو پورې یادېږي. عزیزانو، هر څوک یو فکر لري، د چا فکر د غلامۍ وي او د چا فکر د ازادۍ وي. عزیزانو، دې نړۍ ته خدای پاک موږ او تاسې ژوند ته رالیږلي یو او ژوند چې دی په ازادۍ کې دی چې ته ازاد یې، د چا غلام نه یې. موږ او تاسې یوازې او یوازې د خدای پاک د دین پابند یو او دین څه شی دی؟ دین د خدای پاک اوامر دي، یعنی قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي، یعنی څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته ښودلی هغسې پوره کول دي. نور څوک چې د خپل ملت او د خپل خاورې په باره کې د نورو نه مشورې اخلي هغه ناپوهان وي او ناپوهانه چې دی په اقتدار کې نول د ناپوهه ملت پیژنګلو وي او ناپوهه ځکه دی چې موږ او تاسې زده کړو ته شاکو، علم ته شاکو او یوازې په دې فکر کې یو چې خپل ځان ښه وساتم، خاوره که چا ویوړه او ملت که چا وواژه زما یې په څه. عزیزانو، ژوند ازادۍ ته وایي. ژوند د هغه چا ژوند دی چې هغه ازادي ولري او د غلامۍ د ژوند نه مرګ زر وارې بهتر دی، ګټور دی. د ازادۍ ژوند که د یوې ورځې وي او د غلامۍ ژوند که زر کاله وي د یوې ورځې ورنه زر واره بهتر دی، ګټور دی. عزیزانو، د خپل قام، د خپل ملت، د خپلې خاورې په ورانولو کې د نورو سره لاس یو کول د نړۍ بدترین انسانان کوي. که په خپلو کې اختلافات لرئ سره کښېنئ، د کور خبرې په کور حل کېږي، خو د پردو سره لاس یو کول لوی خیانت دی، لکه د خپل ځان، د خپلې حیا، د خپل مور او پلار سره چې خیانت کوي د دې نه هم بالاتر دی. الله مو ښاد و آباد لره، یو بل ته لاس ورکوئ، یو بل ته مینه ورکوئ، یو بل وزغمئ، یو بل د پردو په مخ کې ډال شئ. پښتانه وایي چې د خپل کلي تله به څنګه پیژنې؟ وایي هغه چې د بل کلي تلهګانو سره کیني په دې باندې پیژندل کېږي. هیڅ وخت د کور زمریان او د بیدیا شغالان مه جوړېږئ. په موږ او تاسو کې ډېر یو بد خوی دی، په 100 کې 95% دیندار دي کې بېدینه دي
هغوی په خپلو کې یو بل ته زمریان دي، لیکن نورو ته یې مړې سترګې نیولې وي. عزیزانو، آزاد هغه ته وایي چې هغه د هیڅ چا پروا نه لري، د هیڅ چا پروا نه لري، او بیا د خپل ملت او د وطن په جوړولو کې خو د هیڅ چا پروا نه لري. دا نه چې ګاونډي خو مه چې دی د سر تاج دی او ورور مه چې دی کافر دی. د کافر نوکر خو چې دی هغه زما دوست دی، ګاونډي دی، او زما هغه ورور چې اشتباهات یې کړي دي هغه غټ کافر دی. عزیزانو، دا زمونږ او ستاسو ډېرې لویې تېروتنې دي. په دې نړۍ به مو وشرموي او د مرګ نه بعد به د خدای د عذاب سره مخامخ شئ. یو بل وزغمئ. که موږ او تاسو یو بل ته لاسونه ورکړو، زړونه سره یو کړو، دا بوټي به لونګ شي او دا کاڼې به لالونه شي. یو شاعر ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.